بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه حاضر یم د یو بل نوي کلاس سره. او زموږ دا نن کلاس چې کومه دی په دې کې د انګلیشو یو څو ټکي دي، یعنی 3-4 ټکي دي. خو دا 3-4 ټکي چې کوم دی دا ډیر عام ټکي دي، یعنی د دې ویل ډیر زیات کیږي. او که دا 4 ټکي مونږ زده کړو چرته، نو د دې سره زمونږ انګلیش ډیر ښه کیدلی شي. دغه ټکي دي او له دغې سره به تاسو سنټنسز هم یعنی جملې هم زده کړئ. دغه چې مونږ سره کوم ټکي دي په دې نن کلاس کې، هغه دا ټکي دي وټ ایور، however او whoever. دا 3 ټکي دي: وټ ایور، however، whoever. دا 3 ټکي دي مونږ سره په دې نن کلاس کې. دا به په جملو کې هم استعمالو، یعنی په دې 3 ټکو باندې به تاسو پوهوم. د دې په استعمال به هم تاسو پوهوم. خو که تاسو چرته دا کلاس تر اخره پورې ګورئ. د اول چې مونږ سره کوم ټکی دی دا دی وټ ایور. د وټ ایور مطلب دی هر څه چې، هر څه چې، یعنی مونږ خبرې کوو که نه. داسې یو څو مثالونه تاسو له زه درکوم چې هر څه کولی شي وکړه. مونږ وایو که نه چې هر څه کولی شي وکړه. چې څه هم وایي اوس ووایه. داسې خبره هم کوو چې څه هم وایي اوس ووایه. چې څه هم وي زه به ځم، یعنی چې هر څه کیږي زه به ځمه. چې څه هم وي زه به ځم. چې څه هم تا لیدلی غلط و. داسې مونږ وایو که نه یار تا چې پرون څه هم لیدلی دي ټول غلط و. چې څه هم تا لیدلی غلط و. چې څه هم ما لیدلی زه نشم ویلی، یعنی چې ما هر څه لیدلی دي زه ویلی نشم. داسې د دې خبرو انګلیش ته ګورئ. یعنی دا چې مونږ انګلیش ته مونږ سره اوله چې کومه خبره ده که نه، هغه ما ویلي چې هر څه کولی شي وکړه. do whatever you can. do whatever چې هر څه کولی شي. you can وکړه، یعنی ته وکړه. whatever you can چې هر څه کولی شي وکړه. do whatever you can یعنی وکړه چې هر څه کولی شي. do whatever you can وکړه چې هر څه کولی شي. او بله مونږ چې مخکې کومه خبره کړې وه چې څه هم وایي اوس ووایه. چې څه هم وایي اوس ووایه. whatever you have to say, say now. چې څه هم وایي اوس ووایه. whatever you have to say, say now. چې څه هم وایي اوس ووایه. بله خبره چې مونږ کومه کړې وه چې څه هم تا لیدلی غلط و. whatever you saw was wrong. whatever you saw چې څه هم تا لیدلی و was wrong غلط و. whatever you saw was wrong چې څه هم تا لیدلی و یا چې څه هم تا لیدلی غلط و. صحیح ده. whatever you saw was wrong چې څه هم تا لیدلی غلط و. چې څه هم وي زه به ځم، یعنی مونږ وایو که نه چې څه هم کیږي زه به ځمه. یعنی چې هر څه وي، که سیلی وي، که توپان وي، که وختي وي، که ناوخته وي، خو زه به ځمه. whatever I shall go چې څه هم وي زه به ځم. whatever I shall go چې څه هم وي زه به ځم. ښه داسې شو whatever که نه. بل چې مخکې کوم ټکی دی هغه دی however. اوس مونږه however یعنی however مطلب دی چې څنګه هم. د whatever مطلب و هر څه چې، او د دې مطلب دی چې څنګه هم. تاسو دې ته ګورئ، تاسو به په دې باندې پوه شئ. مونږ وایو که نه چې څنګه هم ته ما سره مدد کولی شي، یعنی چې څنګه په کومه طریقه هم ته ما سره مدد کولی شي وکړه. داسې خبرې کوو که نه چې څنګه هم ته ما سره مدد کولی شي وکړه. چې څنګه هم وي دا کار به ته پوره کوي. چې څنګه هم وي دا کار به ته پوره کوي. چې څنګه ستا کول خوښ وي
ته کولی شي. یعنی چې څنګه دا کار ستا کول خوښ وي هغه شان ته کولی شي. داسې دې خبرو ته تاسو ګورئ. however you help me. however چې څنګه هم you help me ته ما سره مدد کولی شي. however you help me چې څنګه هم ته ما سره مدد کولی شي. بل چې مونږ ویلی وو چې څنګه هم وي دا کار به ته پوره کوي. however you have to complete this work. however چې څنګه هم وي you have to complete this work دا کار به ته پوره کوي. however you have to complete this work چې څنګه هم وي دا کار به ته پوره کوي. چې څنګه ستا کول خوښ وي ته کولی شي. however you like to do you can چې څنګه ستا کول خوښ وي. however چې څنګه هم you like to do کول خوښ یعنی کول however you like to do چې څنګه هم ستا کول خوښ وي you can ته کولی شي. however you like to do you can چې څنګه ستا کول خوښ وي ته کولی شي. بل اگزامپل ته ګورئ چې څنګه هم وي تاله راتلل دي. یعنی چې څنګه هم وي که هر څه وي خو تاله راتلل دي. however is possible you have to come. however is possible یعنی چې څنګه هم ممکن وي you have to come تاله راتلل دي. however is possible you have to come چې څنګه هم ممکن وي یعنی په هره طریقه چې ته راتللی شي خو تاله راتلل دي. however is possible you have to come چې څنګه هم وي تاله راتلل دي. صحیح ده. داسې مونږ سره چې بل کم لفظ دی دا اخیری ټکی چې مونږ سره کوم دی دا دی whoever. داسې خو مونږ سره ټکی ډیر دي یعنی دا ټکی ډیر دي خو د وخت د کمی په وجه باندې هسې نه چې زه ووایم او بیا رانه پاتې شي پوره یې نه کړم. نو نن په دې کلاس کې دا 3 ټکي دي او دغه ټول ټکي به انشاءالله کوو پر روانو کلاسونو کې. خو ګورئ whoever ته چې څوک هم whoever چې څوک هم داسې خبرې مونږ کوو که نه د دې ګورئ تاسو چې مثالونه وګورئ نو تاسو به پوه شئ. چې څوک هم راځي هغه دننه لیږه. داسې مونږ خبره کوو که نه چېرته په غم خادیانو کې څوک راځي مونږ وایي هلکه چې څوک هم راځي دننه یې رالیږه. داسې بله خبره چې مونږ کوو ګورئ چې څوک هم د غریبانو سره مدد کوي الله به د هغه مدد کوي. چې څوک هم د غریبانانو سره مدد کوي الله به د هغه مدد کوي. چې څوک هم ما ته راځي هغه انګلیش وایي. چې څوک هم ما ته راځي هغه انګلیش وایي. اصل کې زمونږ کار دی چې څوک هم زمونږ مطلب په دغه ټکي کې دی. whoever comes send him inside. چې څوک هم دننه راځي چې څوک هم راځي هغه دننه لیږه. whoever comes چې څوک هم راځي send him inside هغه دننه لیږه. whoever comes send him inside چې څوک هم راځي هغه دننه لیږه. بله چې مونږ ویلی وو چې څوک هم انګلیش زده کول غواړي زده کړه دې جاري وساتي. یعنی چې څوک هم انګلیش زده کول غواړي زده کړه دې جاري وساتي یعنی زده کړه جاري ساتل پکار دي. whoever like to learn English چې څوک هم انګلیش زده کول غواړي keep learning یعنی جاري وساتئ. چې څوک هم انګلیش زده کول غواړي جاري وساتئ یعنی زده کړه یې جاري وساتئ. whoever like to learn English keep learning چې څوک هم انګلیش زده کول غواړي زده کړه یې جاري ساتئ یعنی زده کړه یې جاري وساتئ. بل یو مثال ته ګورئ چې څوک هم د غریبانانو سره مدد کوي الله به د هغه مدد کوي. چې څوک هم whoever helps the poor مدد کوي د غریبانانو سره God will help him. God will help him الله به د هغه سره مدد کوي. د God مطلب دی الله یعنی د God معنی چې کومه ده په انګلیش کې الله تعالی ته God وایي. God will help him الله به د هغه مدد کوي. whoever helps the poor God will help him
الله تعالی به د هغه مدد کوي. یعنی چې څوک د غریبانو سره مدد کوي الله به د هغه مدد کوي. داسې مونږ د اخیری جملې ته تاسو ګورئ چې څوک هم ما ته وایي چې څوک هم ما ته راځي هغه انګلیش وایي. یعنی چې څوک هم زما خواله راځي هغه انګلیش وایي. چې څوک هم whoever comes to me he speak English. whoever comes to me he speaks English. چې څوک هم ما ته راځي هغه انګلیش وایي. whoever comes to me he speaks English. چې څوک هم ما ته راځي هغه انګلیش وایي. د دې نن کلاس اختتام به په دې ځای باندې وکړو او داسې چې نور کم ټکي دي نو هغه انشاءالله چې پر روان کلاس کې به هغه هم کوم. خو د وخت کمی په وجه باندې ما وکړه چې دغه یو څو ټکي خو تاسو ته وکړم چې دا رانه پاتې نشي. خو انشاءالله زر به شي چې دغه کلاسونه هم تیار شي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. بیا به راځم د یو بل نوي کلاس سره او تاسو چې هم چرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.